که یو کس داسې وي چې یغه د رمضان مبارک په میاشت کې د روژې په حالت کې یغ رونجه ولګول باندې روژه نه ماتېږي. د بیا دا سوچ وکړه، دا یې خیال وکړه چې اوس خو د مور روژه ماته شوله، نو د خواروک وکړه، د تشوک وکړه، قصدن یې خواروک وکړه، نو په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي هم شته، د روژې کفاره هم شته. یا یو کس داسې دی یغ دا وویل چې موږ خو اوس مسواک استعمال کړه، نو په مسواک باندې خو روژه ماتېږي، حالانکې ماتېږي نه. یغ خیال دا وکړه چې په مسواک باندې د مور روژه ماته شوله، ورسته یې په هغه نه بعد قصدن خواروک وکړه یا قصدن یې تشوک وکړه، په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي او کفاره د دوه سره ضروري دي. درېمه مسله، که چا د بل کس غیبت وکړه، په غیبت باندې روژه ماتېږي نه، خو د دغې ګناه ډېره غټه ګناه ده. دا د چا غیبت وکړه، سوچ دا وکړه چې اوهو په غیبت باندې خو روژه ماتېږي، ورسته یې قصدن خواروک وکړه، تشوک یې وکړه، نو په داسې صورت کې په ده باندې د روژې قضایي هم ضروري ده، د روژې کفاره هم ضروري ده.